الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثيل له ولا عديل له ولا كفيل له ولا مثل له ولا مثال له ولا عدل له ولا عدال له ولا كف له ولا ند له في ذاته وجميع أسمائه وسائر صفاته وقاطبة تصرفاته في الخلق والأمر وفي كل كائن أينما كان في أي مكان كان ومن كان والصلاة والسلام على نبيه وحبيبه وخليله النبي الأمي الذي أخرج الناس من دياجر الشرك إلى التوحيد والإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه وتعالى في معظم كتابه أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله زمان ایمان خواتین محترم و قدرمنو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لکه څنګه چې په تېر جماعت کې د روژې پر حاصلې علت ولري چې د روژې مطلب دا دی چې سړی په روژه کې تقوا غوره کړي له خولې له ورځو له سترګو له ټولو شیانو سره پام کوي حرام نه کړي بد نه وایي غلط نه وایي نو بیا دا په دا روژه دې سوچي څه کم کې عادت سي خوندي سي دی به تقوادار سي د روژې مطلب دا شي په دا موضوع باندې تیاره چې ما وشکېدلو نن په دې رجوز که چیرې په روژه کې یو څوک مریض وي ناروغ وي په تکلیف وي په زحمت وي آیا دی دا روژه خپله لیست کې نسبت یا ټول تکلیف د قرآن په رڼا کې د حدیث په رڼا کې الله پاک جل شانه فرمایي ایام معدودات دا روژې یو څو معدودې شمېر سوي او واجب په خلکو باندې حالت دي زموږ خدای په دې امت یا د نبي علیه السلام په امت باندې
روان پر نورو امتونو باندې هم روژې وي خو پر چا باندې لږ وي پر چا باندې ډېرې وي تعداد یې چندانې نه دی معلوم له آدمه تر پیغامه د نبي علیه السلام تر وخته پورې ټولو انبیاو روژې نیولې او د هغو پیروانو هم چې څوک پرهېزګاران وو ښه خلک وو لکه نن سبا چې هغو هم روژې نیولې خو دا تعداد یې نه دی معلوم چې هغو اوس لس نیولې پنځه یې نیولې شل یې نیولې دغه د فرد ما او شمال چا ویلي دي کتابو کې به راغلي چې فلاني دوره نیولې فلاني دوره نیولې فلاني دوره نیولې خو داسې جوته ثابته خبره نه ده وبیا په تاریخ کې یا په ابتداء کې چاپېري شي نه دا مهمه ده چې هغو ټول نیولې که د یوه دا معلوم که دا خبر دا نشي معلومولی خو د یو دا په څېر موضوعاتو کارو انبیا تېرسوي د هغو رسولو امتونو نو دا مهمه نه ده مهمه دا ده چې دا څوک چا چې د آسماني دین دعوه کوله یا ځان ته پیرو د آسماني دین وایي هغه روژه نیولې یعنې په دې خبرو چې الله پاک د مسلمانانو ته دا تسلي ورکوي دا ډېره او دا ګرنه ورکوي چې دا یوه سپی کار نه ده نه مې تاسو باندې دا پورته شي دا هر څوک چې د نبي پیروي د آسماني کتاب پیروان پلویان ځان ته وایي نو هغه روژې په دې کې تاسو ایمان بل دا چې د ایام معبودات یو څو ورځې اوس په دلته یو سوال سړی ته پیدا کېږي چې شکر د ډېر سخت مریض ومه نو بیا به څه کوي فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر وایي که څوک ناروغ وي او یا مسافر شي په مسافري باندې ولاړ شي روژه دې وکړي چاله ته ورته ورکړه وخت یې ورته ورکړه بعد اوس دلته یو پوښتنه پیدا کېږي چې ښه دا مرض موضوع نه وي وایي که چیرې مثال ستا تجربه وه چې تېر کال ګوره ما دغه روژه ونیوله د دغې په وجه زه ناروغه شوم فلاني ناروغي راته ورسېدوه سخته تکلیف شو نو دا روژه دې اوس نه نیسي دا ورته ډېره تجربه وایي ما تېر کال روژه ونیوله ډېر سخته تکلیف شومه آزار وغوړې دماغ اعصاب معدې فلاني ډېر تاوان ورسېدی او شته ورکوټه نو بیا دې دا سړی روژه نیسي دا د کتابونو چې ما کړم دا کار وکړي تجربه خو دغه ټوله چیرې باندې کېږي یعنې دلته هغه کار بېرته ما تکراروو تېر کال د روژې څخه ډېر سخت په تکلیف شوی ډېر شرمېدلی ډېر کړېدلی ډېر تاوان یا اقتصادي حتی د مال تاوان لا په شریعت کې نشته دا زه اوس په دې موضوع راځم چې مالي تاوان ته رسېږي نه ته دا روژې شی کولی شي حتی په دغه کتاب کې لیکلي وایي که سړی لم کړي خو دا معنا د بل موضوع یې هغه دې شوي نه یو مریض ګوره ستاسې یا لس ستاسې یا پنځه لپاره دنیا نه په کور کې به ماښام راغی د کرایې په سرای کې به وکړي هغه خو ډېر سخت دی اباد ستا حالت ویني نو دا حکومت شانې ذکر کړي وو دا کتاب ولا نو فمن کان منکم مریضا که څوک ناروغ وي او د دغې ناروغۍ د روژې په وجه د ستا ناروغي یا ډېرېږي یا یې جوړېدل وروسته کېږي یعنې که روژه ته ونیسې دا ناروغي دې نوره ورپسې شی کېږي اضافه کېږي بارابود کېږي ډېرېږي او یا دا ستا په جوړتیا کې تأخر یا وروستوالی راځي مثال په جمعه جوړېدل یې قرار د روژې په وجه پرېږدي دونه به ټوله اوږدې شي دا د کتابو او سازمان څخه معلومات دي او زما د مؤمناتو د حالاتو د انسانانو سوچ فکر کړی د کوم د بل کار نه کوم دغه کار مطالعه کوي لکه زما علم د زما په پیل زده کړه مه کوي چې دا د بیا دی روژه دا خو په الله اوس ته مفتي و دې ته اوس هغه ته ته ګوره څه ووایه څنګه وتوایه دی څنګه ته وایي څنګه رب القرآن شما ګوره په یو څه وایي چې په اسمه چې راوایي
کامیابه کېږي یا ناکامه ده سړی اوس مونږ سره څه کوم قانون سره لګېږي ځان یې خلاص ګمان شنو دا معنا کې د شک په ځای کې بېرته تسلیم ویلې بس په سوال کې یې تماشې نو دا د خپل فتوا ده دا کار والله جل شانه فرمایي من كان منكم مريضا فليتبع خلايان يا حافظ دا سوال دې کې وایي خالق خلق الله فقط صحیح وقت بالا سستېدل مو دي زده څه د کار د کیږي د کیږي اصلي وایي ما د وعده کوم چې تکه چې ستاسو ما موضوع مثلا د بیان کوم مسلمان یې مسلمان یې او چې اسی دې نه شي څنګه د څه پاسم د دې چې کومه اصلیت دی هغه روح دی هغه حقیقت دی باید چې کې باید څومره څه راځم نو راځه خپل نصیب دی څوک په دې لار چې نه دا کوم په دې څه په خبرو نه دي چې بارا په خلک سپک سپک پاتې یو ځانه کمزوري مسله ګورو د ګرانه چې د دوه بس ته څنګه دې څکواله دوه د ګرانه په موضوع کې څه فرق دی د اخلاق دې تراجي د سړي په توګه څه متداله مسله ده یو تدې قطه یا دې کوشنی دې یو ته نو هم دې راځه د کوشنی دې راځه څنګه مثلا أنا ما تركت باك ولا دعيتنا إلى لا جات هداية كيمياء شخصية يقولون المدن يقولون هذا تفكر سمنيش ولا دعية أصلا مسؤولية كل مسؤولنا بجاب ما تقولين سنو مبادئ يا خاني اللي بيادائي كي مبادئ نو الله پاک جل شانه فرمائے من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى كتوك ناروغ ما دا په کتابو کې راځي چې چیرې دا سړی ته دا تجربه وشي تیر کال دا وینا باندې ویلې و دا چې سخت اوان ما ته وکړي دا په تجربه وشي بیا دې راوځي ویني چې وخت کې راځي الله شک مثال اوس په ګرمه په دوه کې دا وګورئ د ضرورت لري نو چې دا روزانه څنګه دا شتو کې پریوي خرابي لکارګي نو پښتون کې چې وایي د خپل سرات دی وایي د ټول سرات دی وایي د ټول عبادت څخه بالکل اخلاص نبی الله دنیا کار کولای شي او دا ته وځي په تل نو دا یو فرض په واجب له تاسو ډیر فرضونه چې شي څورو نو څنګه کارونه سره کې شوی کوي یو څه تفریق دا ټول یعنی دا یو کار څه کوي ته هیڅ بیا یو شی چې کولای نه ورګي له پسې بیا دا یو تفریق بیا کار مسامسام ځای ولې کښنی شي هوا خلاص وخت نه بیا الله یو یو کې نه یو سبب څو باندې په ما باندې کار یو څه چې په دغه چې تاسو نو وسو ممکن ملاج بل دا چې مستعمل تجربه نه لري ستاسو ما ته چې دا او یا په نظام راځي چې نه کوو کې صح نعوه كيف نقل سيدنا الوضي ولا غلط مرات ويقرار حتى درس نعوجين كشخصية ولا غلط عذاب ولا غلط تكليف سي وانتبه وجد الشيء كوالد شيء سبحان الله يسير فمن كان منكم مريضا على الكماليز وانتبه وجد الشيء كوالد شيء ولا لا يسير یا تا ورسه ډاکټر ته ناجوړه بې پازو وشانه هغه سم مسلمان حاضر که موږ ته د وطن ډاکټران د کار کار کوي بلکې د دنیا ډاکټران وستا دیني تاوان نه غواړي څه دي راځي نه نه خدای خپل هدایت ته بیانوي چې ګوره زه تاسو ته د ډاکټرۍ په معنا کې دا وایم چې کچېرې دا روژه ته ونیسئ ته تاوان کېږي نور دا ستا مرض ډېرېږي زیاتېږي اضافه کېږي یا دې راجوړتیا ناوخته کېږي معنا ما ټول په جماع جوړېږي که روژه ونیسې که راجوړي دوې کورونه تا ته ونیسي دوې هفتې له تا ته ونیسي نو ته دا وینې دا د فقهاو د دې علماو د دې کتابو زما کې کولی دی هغه دا المهم خپل خلک نو ورسره یو دې ته نیولی دی ستا د اخلاقي ډېر سپین ږیري ډېر ضعیف وي ډېر په تکلیف وي ډېر په زحمت کې بس نشه پروت وای روژه چې کوم روژه نو په نشه چې پروت دی ته لږ یا لږ د دې په رخصت شوی اصلي روژه خو یو وضعیت دی یو پوهه دی یو
ګلزار دي ذکرونه دي ښځه ساتلو پاللو پلانه ستاسو مستعد شخص پیوړ شي نو ته هغه به موږ څه به خو د سپیو بلاره تباس وي په دې روزه سره خو کله کله بیا داسې یې چې روژایي چاته بیا ګټه رسوي د دوا په حیث استعمالېږي بیا فایده کوي نو د دغو دروغ وایي دغه که چېرې دا قرآن وایي فمن کان منکم مریضا که څوک ناروغ وي نو د ده په تجربه سره دا روژه دلته تاوان رسېدلی روژه وخوري بیا دې بل ورته راوباسي د ده تجربه وي یا د ده ګمان د غالبه ګمان یې دا وي خاص په عربي کې ورته وایي اته ګوره ستن به دې ته وایي چې دواړې خواوې سره برابرې دا نه داسې یقین ګمان یې چې زه د دې روژې سره خراب کېږم تباه کېږم روژه دې بیا وایي بل باندې او یا یو پوه ډاکټر به درته ووایي چې بیا د ده په علاج کو د ده په ناروغي او ناجوړي باندې تخیل شي چې وروره دا روژه تا ته تاوان کوي نو دی باید د ده به ډاکټر صاحب خبره په دې کې ومني چې یو روژه دې بیا دا نه دی لکه ټول څه سره یو چا ته خواړه نو ټول بد کار مه کوي د روژه پاکه یو چا ته د یو ناکې په ناکې ځوان جان سړی کار نه کوي کار پیدا کېږي ته ګوره د بېزا کوي خاطر کوي دغه بس کور خو نه دی پاتې اوس دلته دا کار علا ماته کور وایي چې روژه خو دلته مو خو دا د اوس یې نظر کوي دغه د روژې چې علاقه کوي فمن کان منکم مریض بل دا دی چې سړی په مسافري باندې ځي د درو ورځو مزل دی میانه لکه پخوا چې خلک پښو ګرځېدلو یا د دا کوچیانو په وندرو چې شام باید یاد کړو سهار وختي یې باید سره داسې ویلو دې ته باندې بیا روان مزل بیا په ګرځو یا نه اتیا کیلومتره نه اتیا کیلومتره ځکه په اوسني دغه کې خلک وایي نه اتیا کیلومتره ځکه دی سفر کوي نو دغه سړي ته دا وویل شی ده روان افضل یې دا ده چې وي ځینې باندې معنا ښه نو ده به دا اختیار دی که دا روژه نیسي او که یې نه نیسي که دی په څه موټر کې ځي که دی په طیاره کې ځي که دی په اوښ باندې ځي که دی په څو ځي هلته موټرسایکل باندې نو ستا دی مسافر وګڼل شو څه دونه اندازه دی ځي دونه اندازه دا خو د مسافر مسله ده نو هو بیا چې ورته راغلی روژه به وتړه باره کې تاندسي نسي نه په ده کې تاره شته نه دی ګناهګاره دی بس دا علاقه حکم چې ویلې کوې که ویلې کوه مې کوه نه به په خپله له ځانه ته جوړېږې چې ورور ډېر به کوې نه به له ځانه کم چې کوې د الله حکم چې څنګه یې هغه کوي که ویلې یې کوه ډېرې کوه که ویلې یې کوه لږې کوه اصلي دینداري ده ته دا نفس خو ځان د دې تابع کړې خو هغه دا ده که هغه ډېرې کوه ډېرې کوه که وایي مې کوه مې کوه که وایي لږ کوه دا ستا په خپل ګیر چلېږي یا دې زمخه خو یې کوي نه بل باندې یې کوي نه بل را یې ښکته دا خپل ځان سره مخالي د میخانو قانون جوړ کړی خپله به قانون نه جوړوي قانون به نه دا دنیا کې د اشیاءو د جنجالونو ټول دا خبره قانون په قانون دا خو ګوره مسافر وي او د هغه سړی په دا دا جوړو په دا جوړي کې نو په دا کتابونو کې دا د اوسنۍ کتابونو راخیستي دي دا د اوس زمانې چې ډېرو شیانو باندې مثال که سړی د مرض زړه مرض لري هغه ته جایزه ده چې ویې خوري دا ما په خپل ځای څه شی دی مرض القلب اصيب بمرض القلب او بمرض الرئه یا د سږو په مرض باندې اخته وي تنفسي سیستم یې خراب یا د دغه څه ورته وایي چې موږ ده پښتورګو په ناروغي باندې اخته وي همداسې مثال په لوړ فشار باندې اخته وي په پلاني یا ښکته فشار باندې اخته وي چې ډېر ښکته چې لوی سي ولوي ښکته سړی مړ کېږي سړی چې مړ کېږي فشار یې فایده ورکوي ښکته ځي and Allah تعالى إذا مطالع النسوة دا امراض کې وسره د اجازه تداوي شي
وخوري داسې به نور خطرناک مرضونه شته هغه که د کار شته بیا پلانی وي نه پلانی وي دغه لا بعضو خلکو وي ګورې نه دې درته کوي خو خیر انسان چې ډېره غټه تبه وي ډېر سړی ته تکلیف په لا اوري لا اوري لټ کېږي وږی دیږي نو دا ټول څه وکړي په مریض کې راځي هغه دا ګورې هغه امراض دي چې سړي ته به بدن ته تاوان رسوي یا یې ناجوړتیا ورسته کېږي یا یې ناروغي زیاتېږي په دغه وجه باندې به درته دا یا پر ده باندې داسې سخت تکلیف تېرېږي چې ډېر په تکلیف په دغه آیات کې وروسته راځي وما څه شی ده په بل ځای هم راځي وما جعل علیکم فی الدین من حرج الله په دې کې ستاسو تکلیف نه دی دا هم په قرآن راوړی دی په دې کتاب کې ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما ځان مه وژنه الله مهربان ورپسې له دې باندې نری اختیار کوه اوس دا مهرباني د الله په کوم ځای استعمالوي شی درته ووایم الله مهربان ګوره زه وزر لرم ناجوړه یم ناروغه یم مسافر یم فلانی دا خو وزر دی نو الله مهربانه دی په ځان باندې تکلیف مه کوه روژه دا ډېرې خبرې مسجلونو وباندې راځي ګڼې ژورې چې دا د هغه سړي لپاره دی د تحلیلات وڅنډلې اخطاونه چې روغ رمټ سړی وي چې وزن نه لري خراب دی روژه شی کوي روژه خوري دا په شریعت کې چې کوم اخطارونه دي هغه هم پلانی ده و دا ده و هغه ده و دا ده و دا ده جزا ده سزا ده دا د هغه سړي لپاره چې هغه هلې روغ رمټ دوه سړی وي هغه او دا شی دی چې روژه خوري هغه بیا په دې باندې کار دی چې خلکو نیولي دا د ده خوړل دا د خلکو تشویق چې معنا دا یې وکړي نو حنف دی سپکاوی د سړی د الله حکم ته دونه او نو بیا د سړي څه مسلماني چې سړی دونه کمزوری وي هېڅ وزن نه ګرځوي روژه خوري بل دا د هغه ښځه ګوره چې حمل لري حمل ته د دې روژې په وجه تاوان رسېږي اولاد تاوان ورسېږي ضایع کېږي خرابېږي جوړېږي نقصان خو داسې نو دا شی کولی شي روژه خوري بله هغه ښځه ده چې تای وکړي هغه چې خپل کوچنی وي که د بل چې خپل کوچنی وي ماشین کې که د بل وي د ته دی ګوره که دا انسان د بل انسان ګوره په ازادېدی به لا نه کوي که دغه بل د کشنې مثال دي ښځه ده په دې کشنې بل تای وکړي یا یو جوړ پاته شوی دلته په دا کتابو کې خدای مستاجرات یو چا خو کرایه دی که دا کشنی وکړی خو مزدوري وکړی دا زما لور ته د تای ورکولی میاشت کې معنا به تا ته زر قرباني اوس خو دا مزدوره شوه دا پرېښولی هم شي مګر ګوره دا د دغه کشنې د ساتلو لپاره دې ته ورکړل شی دی په دې خپل هم نه دی پردی دی که ما تاسو اوس هغه پر جنګو اوسې ښه خورېږي څه چې کې بازار خورېږي په دې باندې د دې د کور چلا سبا به نو ورور پر مزه چم باندې ناست وي د سړک په مابین کې د کلي لاسونه مې وي نو دا به ښه کار وي چې دا به ورور دوی دا ناست پیدا کوي نو فکر به دوی د میرزا به کوي اخر به دا د میرزا دود شي اخر به دا د میرزا عدد شي بیا به هڅه لري دا به پاته کوي بیا به ضرورت نه لري پاته به کوي دا زموږ ځای په شان دی ډېر پام ته ټولې حالت شته سړی نه سولي خو باید به نه وي عادت نه جوړ شوی بالا خو په کور کې ګرېځي پاته کوي که څلورو څه وو دغه کوي د شام د پروګرام صداقت ته څوک سره راځي ټول ویمري دونه فکران دونه خلک دونه هم سړی دا مې تر دې پورې وایي چې ګوره دا ښځې بل یو سړی د کښېنې ته ټای ته کوي مستاجره ده له هغه فقهاو علماو په دې ته راوستلې ده چې دا باید د کښېنې لپاره چې دی وږی نه شي تږی نه شي په اتعاب نه شي په تکلیف نه شي دا دې راوړي عربي کې مضيع ورته وایي او د عمل تحلیله وایي بل هغه سړی دی چې ورس یا ښځه سپین ږیري سپین ږیري په مبارک هم معنېږي خو دغه پاڼه
si suona tipo una paralisi. Non è la risposta. Roja, non è più فالدين الشدة وما جعل عليكم في الدين من حرج ألا فدين في حرج هذا شيء كراته يقري أبيجي في بوقم وكيلو من كتون لا هذا صحيح هذا ذلك كلامي كذا نور من لا يكلف لها نفسا إلا وسعها مخاطر شيء ما يجيش بس خلاص بقول كده ما شامل بيجي مش بس صحيح مش لكن القرآن جاءت فرمول غدا خيلابا يعني لا يكلف لها نفسا إلا وسعها فلا هيجي إنسان الذي بيقارب معاملة مگر بعض صورت كسبه أحد كولكس صحيح كولكس ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى كشوف مريض بياخد مسافر باندي بيعجله وزني بل على شوف خلاف حرام الدواء حرام اللوحات لم تشريك عصرت يا جرم سبيرجع دواء أو سبيرجع دواء جديد يسبنجر استنساري عجوز الطالب الدواء يا عجوز يا نتواني يا نسمي مع رجل وجهه أو برجال غير خيرات كريم بل دار ولد وعي إرحاق الجمع والعكس صغير الوجه كان كبير صح العديش طوال الترسيل بنت على لما نزل مسألة تأكيد الوجه ما تنفعنا لا جلاد الأقدار وما وما صامل في الموضوع فقد قام صامل في أي على تقوى ولا صامل سياسة صامل وصامل خلاص تبيه ولا تقول كذا دينيس ولا سبب السيد وين dan pergi sekali kepada sampai tuar dan teman-teman itu rawat suatu ketika dalam tawakal pada no berkata saya hak الجوع والعطش صعيد الصخب والكيجي يعني انا جوريك واجي على بجي واجي على بجي واجي برانيجي وخرابيجي ذي برسول يا سيري خرابيجي مشاك وهذه الصحة التي وأنا نظام أن الله بمعنى لما ترى نفس الزيادة الصلاة لا الكتاب الله يقول سمع كل نور ما هذا الشخص فرجعان الله واللغات يعني فشل يقول صار بخلاصي كبير نيته نسي أزمان مسلمين مطابق مع ذلك القرآن بلغ معك دعوة آيات سبحانه لا سريكوت ولا سريكوت صلي الخلاف أقاربهم عن الكوس ضرور نكين كبور إسلامي وكمانترالي بلاني وكمانترالي بلغ مستقر ذات أسلام قولانا يقول سبيل خير يعقوب ويقول الإسلامي عليك نرى عليك فانتي تحكي مكرمة تنكي مكرمة تنكي مكرمة لا مكرمة مكرمة تعرفوا المنصر بجانس مطبوع ويجب الدين والإيمان والإسلام والمسلمين والكافر والإسلام دخلت إلى النظام فوجب ينصر دعوة بالإسلام انتراج كافر وقريبا لفتاتوكم في التعويل والأكلات تعويل بجاب الصالح سواء نور قال مسلم بجاب الصالح وعنه الباقر وزكاة يمسو فإنه يقول وخلق الشمس فالرقص سامبوس نقول بلا مثلا ذلك إرحاق الجمع والعكس الصريح الصخر تبت دير بالإنجيل دير بالإنجيل دعوا وشان دعوا تعاروا فليفتاقونوا كيف كان يصح بهذا طريقة دي طريقتين بعد الإجابة الشيء ذلك تبع آيات متوجه استوت ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من
من أيام الكفار وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فده عبادة معناه سمسال لو طاقت ولا ليه وشيء وبدي شيء ده كده صار الشيء ثاني ما له بيطلع يعجوز لو ده سبيجري سكتيجي بركيجي ريشتي دفع داي وسكوشاي وجهه أم مصار ده قرباني وزداكي وعلى صار مصار ده إجازة وكرر وزداكي أو صدق يعني استدلت بالوشيء ده عشان زمان وسكر وكل يعني ده يوم فصولات في عبد الغيب شيء فصولات حاجات غير مهمة كسان جواب للوي بوليسا مثال ده كمبير جرماني اقتصادي جرمانا ده سيجر سكتير بركيل ونيا بوكيل ترما كتارا سوربي جنس بكيل سمشات جواب تسبور كدامان كم فاربي وكون لا لا ये मुझे तब ऐसा भी मेरा काम जब मुबारका सच बुराना पर इंसान को और मकबल है मुसलमान عايز يتبع أولاد أو أعلى يترى وأبصاره سيجات تشيلته كل واحد يقول كذا أو يشوف لا يكون تفضلات به أو تعتبر قرنه فايدة وبنته واسيس وجهه به فايدة واسيس وعلى جل شأنه بوجه سيجيل ذي خبره تتصور لا كيسي أو تعزم ذاكيس كما قال إنسان ما تقول تداوس مختلفة فتوى صلاة والبيسان لكن في سوري وريكتين ولوية فربانتان بسرنا بريكي جتوائي بيسو لانا يبسو هاو يبسو داو يبسو لاتا فبر يوجد توقف فترة نظر فتوى توقف براغ نظر مختلف فقالب على الله طريقة نظر كيوين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له ويتبدأ كتابنا وجدت فريد تشرك ويدير الشيء بعد مسألة تبين سريع فيتسكت الله تيجي عذاب روشانية بالمعنى الغرانة بالمعنى الغنيري فضيه لغا تشوف واحد بوشة يخليه فروشة فواجه هو نستوي معنا يصير بيشادو الكوكب الشك هذا شريك المثلات الزيادة هذا الجماعة هذا المشاهد كذا يشيخ تعبر ورغي وشاون نسي زون نستعبر يبير وشيخ بدون رجالية صواب بالزمن تنزل عليه عمل استعبر قوبا بشوائي وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فدي أمثال يبصر شريع برابر بيه معناته تصفات علماء وقاعدين أخذت باسم صافية كرجال من شد سبستان عجيمة شك فتيارات يجب خلق التسكيس مقول ومترك كثير صار والمستقل ما يجب وأن تصوموا خير لكم لا خبر هذا شاطر كذا شو ساعتين بيه أو يشاور الشيء نودع أبصار الأعلى أو الأولاد كنا نبي على الإسلام تصعبت من المال وليه نبي على الإسلام نعم تصوي الدنيا دو يعني ده اسمه مستيقظين القرآن يدور على جل شانه ودي دعمات يكون كافي نأمر نصلكم بأن تنتجوا سبحانه